کمره مې د مسجد په دروازه کې سرکاري وې ارمان دی چې قاري وې. ښه واه کمره مې د مسجد په دروازه کې سرکاري وې ارمان دی چې قاري وې په خلکو مې قایم چې او روټۍ او ترکاري وې ارمان دی چې قاري وې. واه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو زه حمید الرحمن همدرد یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. مینوالو لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې موږ سره په سوات مټه کې یو داسې شخصیت هم ژوند کوي څوک چې ولسي شاعر دی. زه به ورته ولسي شاعر ووایم او داسې شاعران ډېر زیات کم دي په نن دور کې. نو مجبور محمد اقبال صاحب راسره نن یو ځل بیا مخاطب دی. مجبور صاحب څه به مینوالو سره شریکول غواړئ؟ یاره جي اول خو ډېره شکریه چې تاسو موږ له ټیم راکړو او د خپلو مینوالو ته به یو مزاحیه او حقیقت مزاحیه او حقیقت صحیح چې په کوم طرف یې اړې او نو لمده ژبه ده. لمده ژبه ټیک شو جي صحیح. نو ما خو داسې لیکلي دي چې کمره مې د مسجد په دروازه کې سرکاري وې ارمان دی چې قاري وې. ښه واه کمره مې د مسجد په دروازه کې سرکاري وې ارمان دی چې قاري وې په خلکو مې قایم چې او روټۍ او ترکاري وې ارمان دی چې قاري وې. واه نو لیکل په شکرانو به مې ساختونه تعویضونه ازده مې وې دمونه ویلی په مسجد کې مې بچو ته سبقونه ښودلی مې منځونه نه دانه وانه مې ګیره وې پټکی مې اثري وې ارمان دی چې قاري وې. ډېر ډېر ښه. نو ولاړ لوړ سپیکر ته چې کولی مې اذانو درون کړی مې ویزانو په غاړه مې تسبیح 1500 اویزانو بلها وې مریضانو نو په هر یو مقتدي مې د پیریانو بیماري وې ارمان دی چې قاري وې. ډېر ښه ډېر. په چم کې ګرځېدلی بس ختمونه وې او زه وې پکې غټه مزه وې. په چم کې ګرځېدلی بس ختمونه وې او زه وې پکې غټه مزه وې دمونه درودونه څه درهې زما زده وې اثر پکې پوره وې. نو په مخ کې راته ناست نیستۍ وهلی ازاري وې ارمان دی چې قاري وې. خور شوی په دې ټوله علاقه کې مې نمبر وې مننه جي خور شوی په دې ټوله علاقه کې مې نمبر وې دا ټول خلک خبر وې عاشق ته بې نیولی راته ناست سرې ببر وې ډېر وږی د دلبر وې نو نور هم رانه چاپېره عاشقان په زړه سوري وې ارمان دی چې قاري وې. هر وخت یې راته وې د مریضانو ګڼه ګوره په دغه وې ماموره په دې خوشي دنیا کې مونږه کمه وکړه توره او رښتیا وایه مجبوره نو هېڅ یره مې په زړه کې نه د پیر نه د پیري وې ارمان دی چې قاري وې او کمره مې د مسجد په دروازه کې سرکاري وې ارمان دی چې قاري او ډېره مننه همدرد صاحب. مینوالو د محمد اقبال مجبور صاحب چې تاسو ته د معاشرې یو عکاس نظم واورېدو. تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد او مجبور محمد اقبال ته اجازه ورکوي. ښاد اباد او بریالي اوسئ.